965 پایه داره که همین بخشش که ما و شما هستیم 525 پایه است، نیمه زیادترش تکمیل شده. فعلا میبینین بیمار هم میمانند و این بیمار هر کدامش بسیار پورا 200 کاله وروسته یو تعداد خلک به راپورته کیږي ستاسو کړوسو ته به وایي برو گم شو افغان غول تو از کوی سلیمان د وطن ما چی میکنی ای وطن پدر کلان ما جور کده ببین چقدر پروژه کلان پدر کلان ما پارسی میگه نه پارسیوان از جور کده تو افغان غول خود چیز جور نکردی تو نشان بده که یک پشتو زبان چیز جور کده باشه اغستال مسیو ده غصب سرکته چي خجالت بزی او دا په داسې حال کې ټول زحمت پښتون بیچاره وباسي خو په تاریخ کې پارسیوان نوم ثبتېږي په تاریخ کې همدغه سیمنګه خره غولانو د ژبې ارزښت باندې اوس پیسې همدا اوس هر لاسته راوړنه که هغه سیاسي وي اقتصادي وي معنوي وي او بالاخره ټولنیز وي دا د پارسیوانانو په نفع پارسي په تاریخ کې لیکل کېږي تا پښتون بیچاره 200 کاله وروسته هېڅوک نه پېژني زه درته وایم ستا څوک نه پېژني د داسې پروژو په عوض به هم قندهار او هلمند کې مکتبان جوړ کړي وای پوهنتونونه به هم جوړ کړي وای چې خلکو رشد کړی وای پښتنو رشد کړی وای بیا څه داسې پروژې جوړوي د خلم خو نه ماتېږي په خپله ژبه ول نه غږېږي او بدبخته انسانانو دغه یوټیوبرانو د لاسه مې خو دا زړه د سچاړت او دا ټول سیستماتیک روان دي تاسو اوس نه پوهېږئ ستاسو کړوسي به بیا پوهېږي چې څومره بدبخته انسانانو د دوی نکونه بیداره سه بیداره سه بیداره سه د ژبې ارزښت باندې پوه